تراله زمونږ ډسټریکټ تراله کمیونیسټ پارټي طرف نه هرکلی وایو تاسو ته ما سه یو تاسو دار چې تقریبا چې دا حکومت ټینور پوره شي نو 15 کاله بشي د پی ټی آی حکومت په خیبر پختونخوا کې موږ ته هر کلیم کو ځوانانو سم مینم ډیر دا او د ځوانانو د تحرک هم خو هم د سیاسي تحرک بیداری خو هم ده څه فکر لري چې په تیر 15 کاله کې یا په روان 15 کې په تیر 10 کاله کې با قومي تړون قومي فکر څونه پرمختګ وکړي او زموږ پښتانه به څونه په ترقۍ مخکې لاړ شي. سید صاحب ډېره مننه او ډېر مهم سوال دی وکړلو. یو خبره تاسو په ذهن کې وساتئ که نه چې ګورئ که د خپلې خاورې سیاست ته بیدارېږئ نه که نه په 100 کاله کې هم نشئ خلاصېدی. 100 کاله کې چې کوم دی په خپل وطن کې ژوند نشو منګه کولی. 15 کاله د یو قام د نجات دپاره دا ډیر زیات دی په دې ساینسي دور کې. 15 کاله کې یو قام ځان جوړولی شي، ځان یو نیشن د غورځېدلي حالت ته پرمختګ ته تللی شي. 15 کاله په صوبه کې واکمني ده، یعنې په دې بنیاد نه چې زمونږ سیاسي اختلاف دی مونږ وایي زمونږ سیاست هم دې پکې لاوشي، زمونږ ځان هم دې پکې نه وي. دا ټول کریډټ دی د پی ټي آی په نامه او په دغه نامه باندې شي او پښتونخوا دې ودانه کړي، پښتونخوا دې ودانه کړي. 10 کاله کې پښتونخوا په مالیاتي توګه ډوبه شوله. 4 پوهنتونونه دي، 15 پوهنتونونه په مالیاتي توګه باندې قرضداري شو. 20 پوهنتونونه دي د 3 کاله نه ویسیز نه لري، ویسیز یعنی منتظم نه لري چې پوهنتون وچلیږي. په تیر 10 کاله کې 3.5 زره کارخانې او غټ صنعتونه دا په پښتونخوا کې بند شو، تالې ورته ولوېدلې. بمونه دي، دماکي دي، بتې دي ګوښتلی کېږي او سرمایه ته ایستلی کېږي. نو سوال دا دی، دې سوال له به راتګ پکاري چې زما په خاوره باندې حکومت دی، واک دی، د پښتنو دی او پښتنو له اوټ ورکړی او دا زما د وطن د امن د مسلې حل نشي رایستلی، د اقتصادي بدحالۍ نشي، د تعلیم یې نشي، د افغانستان سره تړلو لارو یې نشي، د ملکن ډویژن د ټکس مسله نشي حل کولی. نو دا فیصله سازۍ کې څه غلطۍ نشته، دا قام غلطۍ نه کوي. په کار دار چې دا قام موږ اصلاح وکړو. حضرت سید صاحب چې کومه خبره کوي دا 15 کاله د قامي سیاست دپاره ډېر د چیلنج دور دی. ډېر د چیلنج دور ځکه دی چې د پاکستان پارلمان په دې وخت کې غیر پښتون پارلمان دی. 45 څوکۍ دي، په دې ټول پښتانه ناست دي او 45 څوکو کې ګورې په یو څوکۍ ستا د قام خبره نه کېږي، ستا د وطن د بدبختو غږ نه کېږي. نو پښتو خو ویلو نوم نه دی، رکولو نوم دی. پښتنواله خو حقدار دي که نه؟ نو چې زما او ستا سړی هلته خبره نه کوي پارلمان رانه خالي شو، نو چې پارلمان خالي شو یا ځنې خلکو خالي کولو د زمونږ ستاسو صرف سټډي سرکل پاتې شو، جرګه راسه پاتې شو، پاڅون پرلت راسه پاتې شو. نو دا د قامي سیاست دپاره چیلنج دی. کوشش به موږ له دا پکاري چې د پارلمان نه بار په ولس کې قامي شعور موږ راولو، سیاسي شعور ته دا ولسونه راکاږو او ستاسو په شان ځوانانو دا ډېر مهمې وایي. یو ځوان تاسو یو کلی پویه کولی شئ، یو ځوان تاسو یو ضلع پویه کولی شئ. ګورې ځان بغیر ذمهوار کوئ نه. که د سیاسي ګوند کارکنان څوک نه جوړېږي، بیرغ نه رلي، د سیاسي ګوند سنځي دا هم د هغه حق دی. ډاکټر کېږي، انجینیر کېږي، وکیل کېږي، سرمایهدار تی جوړېږي، سرمایهکار تی جوړېږي. خو قامي فکر به خپلوئ. یعنې ډاکټر به هم پښتون کېږي، وکیل به هم پښتون کېږي، مولانا به هم پښتون کېږي، سرمایهدار او صنعتکار به هم پښتون کېږي. نو هله به د خاورې مسله حل کېږي او دا به د قامي فکر په ګټه او په پاسېدو د یو کېدو په نتیجه باندې انشاءالله تمامیږي. نو موږ ستاسو ټولو ذمواري راتلونکي 15 کاله ډېر امکانات داسې ښه خدای دې نه کړي چې راتلونکي 15 کاله دا په دې وطن کې د یو بلې بدامنۍ چپې راشي، نورې کډوالۍ د وطن نه راشي او نورو جګړې موږ له راشي. خو که دې قام کې بیداری نو انشاءالله خاوره مو ته نه پرېږدو، وطن مو ته نه پرېږدو، قام به را بیدار او چې قام هم را بیدار کړو که نه نو د کشمیر دا بیدارۍ ډېره غټه مسله نه هم دا ډېر غټ مثال هم نه دی. خو هسې دا کشمیریان لږ وخوځېدله نو ټول ریاست سرنډر شو. ده بیا د پښتنو په شان ولس چې دا مارشل نیشن دی، باچا خان وایي که نه وایي دا جنګي اسونه دي دا پښتانه، دا به چې په قندار کې وخوځېدلی په ډیلي باندې بیا بیرغ لګولو. خو په خپل کور کې موږ به د یېرې ښکاري، د خپل کور دروازې له د یېرې د شپې نشو راتللی، چا یې رولي. دا یېرې به غورځول غواړي، لږ به بیدارۍ غواړي. نو هیله به هم نه د لاسه ورکوو، ډاډه به مو اوسېږو چې وطن زموږ دی، دا خاوره د هېڅ چا نه ده. د ریاست قانون هم منو، آیین هم منو. او چې پنجاب ودان دی نو دغه غږ کوو چې پښتونخوا هم ودانه غواړو. لاهور کې امن دی، فیصل آباد کې سند دی، دا سند په پېښور، وزیرستان، سوات او باجوړ کې هم غواړو. دا آییني خبره ده، دا اسلامي خبره ده.
او دا د انساني حقوقو په اړه وسیله برابر ده. ډېره مننه، ډېر تشکر.